یا شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. نن زمونږ ناروغ دی هغه ناروغان چې د ځنګنونو دردونه ولري هغه څنګه ستنه کېږي او غواړم چې نن تاسو ته در وښیم. خو مخکې له دې نه چې موږ په ستنه کولو باندې شروع وکړو 3 خبرې ډېرې زیاتې مهمې دي. لومړی دا چې هر ځل چې تاسې یو ځای ستنه کوئ باید په انتیسپټیک موادو باندې هغه پوستکی پاک کړئ. دوهم دغه ستنه باید چې دی د دوهم ځل دپاره د ناروغ دپاره ترې ګټه پورته نه شي، یعنې دا یو ځل فقط استعمالیږي او د دوهم ځل دپاره نه. درېیمه خبره دا چې کله ناروغ د درد احساس وکړي نو باید دوباره باید ستنه لرې شي، او ځکه چې ناروغ په خپله دردونه لري نو تاسو باید ورته نور دردونه ونه بخښئ. او که چېرته د یو ناروغ درد وکړه یعنې زنګون یې درد وکړي یا لاس هر ځای کې چې تاسو ستنې ځای کوئ دوباره ته ستنه لرې کوئ او د هغې سره په خوا کې په بل ځای کې منډئ، یعنې معنا دا چې نور درد باید ورته تاسې ور ونه بخښئ. د هر څه دمخه باید ناروغ په انتیسپټیک موادو باندې صحیح صفا شي. دا د پټیلا هډوکی دی. د پټیلا د هډوکي د پورتنۍ څنډې څخه دوه کن پورته یا پروکزیمال یا نږدې دلته چې کومه ده او لټرال یعنې د ورون په بهرنۍ برخه کې دلته دا نقطه چې کومه ده د معدې 40 نقطه ده او زه غواړم چې دلته دا ستنه وکړو. بله نقطه چې کومه ده د پټیلا د هډوکي د داخلي څنډې څخه 2 کن یا دې نقطې ته مخامخ میډیال یا د دې ورون کورنۍ برخه طرف اړخ ته کورنۍ اړخ ته دا چې ده د توري 10مه نقطه ده، یعنې دا نقطه د معدې 40مه نقطه ده چې د زنګون د دردونو او همدارنګه د معدې د دردونو لپاره یوه مناسبه نقطه ده. او 10مه نقطه چې کومه ده د توري ته علاوه له دې نه چې د زنګونو دردونو لپاره یوه مناسبه نقطه ده، دا نقطه چې ده د اورتوکاریا اګزیما او همدارنګه د دې ورونو د دردونو لپاره یوه مناسبه نقطه ده. بله نقطه چې کومه ده دا د دې پټیلا هډوکي د څنډې په منځنۍ برخه کې یعنې پورتنۍ څنډې په منځنۍ برخه کې دا د اضافي ویالو د پتون او د پښې د اضافي ویالې 2مه نقطه ده چې دا د زنګونونو دردونو لپاره ډېره مناسبه نقطه ده. بله نقطه چې کومه ده دا د معدې 15مه نقطه ده، کومه چې د پټیلا د لیګامنټ په لټرال یعنې بهرنۍ برخه کې ځای لري، کومه چې دلته دا د زنګون سترګه ورته وایي. دلته همیشه ارتروسکوپي کېږي، دلته د زنګون دا 2 سترګې دي چې دلته د ارتروسکوپي کېږي. دا بهرنۍ سترګه په ژوره برخه کې چې کوم دی دا د معدې 15مه نقطه ده چې دا د زنګون د دردونو لپاره یوه مناسبه نقطه ده. نقطه چې د دې ته مخامخ د پټیلا د هډوکي د پټیلا د لیګامنټ کورني اړخ ته چې دې د معدې 15مې نقطې ته مخامخ د پتون او پښې 4مه اضافي نقطه ده. دا چې د زنګون دردونو لپاره یوه مناسبه نقطه ده. 2 نقطې نورې دي چې هغه 5مه اضافي یعنې د پتون او د پښې 5 اضافي نقطې دي. 5مه اضافي نقطه چې دا 2 نقطې دي چې د پټیلا لیګامنټ دی یعنې بهر او کورني اړخ ته چې دی راغلی کېږي. دا د دې نه لږ یو بالا دی. بل دلته د زیګر 8مه نقطه چې د دې خط دلته د زنګون د پوستکي د قات
یعنی کورنۍ پای یعنی میډیال دلته دوه لیګامنټونه دي چې یو د ماسکولوس سیمی ممبرانوسوس او بل د ماسکولوس سیمی ټندونوسوس لیګامنټ په نامه یادېږي د دې په منځ کې یعنی د دې پوستکي د قات داخلي پای او د دې دواړو لیګامنټونو په منځ کې دا د ځیګر اتمه نقطه ده د ځیګر اتمه نقطه علاوه له دې نه چې د زنګنونو په درد کې مهم رول لري دا نقطه چې کومه ده د ښځینه ناروغیو لپاره او همدارنګه د نارینهو د جنسي کمزورتیا لپاره یو ډېره مناسبه نقطه ده یعنې په دې نقطه کې تاسو کولی شئ چې همستنه وداخله کړئ بله نقطه چې کومه ده د دې نه ښکته چې دا د توري نهمه نقطه ده د توري نهمه نقطه چې کومه ده د دې کونډلیس ټیبیا په میډیال او ډورزال ژوره برخه کې دلته په دې نقطه کې چې کوم دی هم دا نقطه چې ده علاوه له دې نه چې د زنګنونو دردونو لپاره یوه مناسبه نقطه ده دا نقطه چې کومه ده د پښو د پړسوب یعنې اوډیما او همدارنګه د هضم لپاره څوک چې د هضم ستونزه ولري دا یوه ډېره مناسبه نقطه ده د زنګون دې اړخ ته دوه نقطې دي چې یوه د تریخي 33مه نقطه ده چې دا نقطه چې کومه ده دا د دې اپیکونډیلیس فیموریس په لټرال او ډسټال پروکسیمال برخه کې ځای لري دلته نقطه چې کومه ده د تریخي 34مه نقطه ده چې دا د فیبولا هډوکي دی د فیبولا هډوکي څوکه سر دی د دې په د سر د دې په فیبولا هډوکي د سر په مخکینۍ او ډسټال برخه کې ځای لري دا نقطه چې داسې لږه ژوره د سر نه لږه ښکته دغه نقطه د تریخي 34مه نقطه ده د تریخي 34مه نقطه د تریخي 34مه نقطه علاوه له دې نه چې د زنګنونو دردونو لپاره یوه مناسبه نقطه ده دا نقطه چې کومه ده د هغه ناروغان چې د فرج ناروغان وي یعنې ګوزن وهلي وي او دوهم د تریخي د ناروغیو لپاره یوه ډېره زیاته مناسبه نقطه ده بله نقطه چې کومه ده چې په دې د زنګون یعنې په ځایي نقطو کې چې ده هغه د دې پوستکي د دې زنګون د قد د پوستکي چې د دې ځای نه نیولې د بغل نه نیولې تر داخله پورې د دې منځنۍ نقطه ده یعنې دا قد دلته منځنۍ نقطه ده چې دلته چې د دې ته د میتیازو کڅوړې 40مه نقطه یو د معدې 36مه نقطه دا علاوه له دې نه چې د زنګون په دردونو کې یوه مناسبه نقطه ده دا نقطه چې کومه ده دا د معدې د کانال یا د معدې د ویلې یوه انتیک نقطه ده چینایان یې په دې معنا دا کوي چې د انتیک نقطې چې کومې دي د انسان په بدن په غیر منظم ویلو کې انرژي سره راټولوي او بدن ته د یو سیند په شان بهوي نو د انسان د بدن مقاومت چې دی لوړوي نو په دې اساس باندې دا نقطه چې کومه ده د انسان د بدن مقاومت لوړوي د هضمي سیستم کې ډېر زیات یعنې په هضم کې ډېر زیات رول لري او همدارنګه د زنګون پښو او د لنګي د دردونو لپاره یوه مناسبه نقطه ده بل دلته محوري نقطې چې دا محوري نقطې لرې نقطې د لاس په برخه کې دي چې یو د غټو کولمو 10مه نقطه ده چې دلته دا د پوستکي قات د دې څخه 2 کم ډسټال یعنې دې ځای کې دا نقطه ده چې دا د غټو کولمو د غټو کولمو 10مه نقطه ده او بل د سږي 5مه نقطه چې د دې قات په منځ د بایسپ براخي لیګامنټ لټرال خواته موقعیت لري یعنې دا علاوه د دې نه چې دلته د څنګلې په دردونو کې او همدارنګه په روحي ناروغیو کې ډېر رول لري دا دواړه نقطې د زنګون د دردونو محوري نقطې هم یعنې معنا دا چې کله چې د زنګون دردونه ولري او هلته په لوکال ډول باندې هغه ځای ستنه کېږي نو دا نقطې 2 نقطې پکې هم ستنه کېږي دا هم د زنګون د دردونو لپاره مهمې نقطې او مناسبې نقطې دي تاسو کولی شئ چې دا لاره او بله نقطه چې ده د بازک لیګامنټ لټرال خواته د دې منځني خط
په افغانستان کې د دې درملنې د دود او د ټولو ناروغانو د روغتیا په